बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स په پریویس لیکچر کې موږ یو ټیبل کریټ کړو سټوډنټ نام اند باقي موږ به ډیټ انسرټ کړه اوکې اوس په دې لیکچر کې موږ ګورو چې زموږ څه مطلب یو کمپلیټ ټیبل خو کریټ شو خو موږ بس سیزونه ایکسپلور کوو ټیک ده مطلب سره یو څه بیسیک ډیټا ټایپ ایکسپلور کوو په ډیټا ټایپ کې زموږ کم ټایپ اف ډیټا موږ سٹور کولای شو نو ډیټا ټایپ دو ایکسپلینینګ د پرز ډیزاینینګ وی ته تاسو مطلب مختلف چې تاسو کړه مطلب ډیټا شیټ وی دراشي ټیک ده نو چې کله تاسو ډیټا شیټ وی تراشي اتوماتیکلی تاسو ته ښکاري ډیزاینینګ ویو ټیک ده نو ډیزاینینګ ویو تاسو ته دی وجه ښکاري چې تاسو کله ډیزاینینګ کوئ کنه نو په ډیزاین ویو باندې کلیک کوئ هغه نه پس تاسو یو کمپلیټ پایوټ چارت ویو پیوټ ټیبل ویو او دې زموږ الان کار نشته ټیک ده زموږ کار څه شي د ډیزاین ویو اند ډیټا شیټ ویوز دي اوس دا څه ته وایي ټیک ده د انکمینګ او اپکمینګ کوم لیکچر دی باقي موږ ایکسپلین کوو ون بای ون ډیزاین ویو ویو باندې کلیک کوم اند نیکسټ په ځای شم دلته مطلب زموږ چې کوم کمپلیټ ټیبل او سټوډنټ ټیبل ټیک ده student id name student contact or student address or email and address email and next مثلا images ده ټیک ده نو دا زموږ څه شي student fields دي دې څه وي field وته وي next تاسو ښکاري زموږ څه شي دي data types and field name زموږ څه characteristic او د څه شي د entity characteristic او دا چې تاسو مطلب PRD کې دا زموږ څه PRD کې دا زموږ څه complete entity وکړو ټیک ده اوس په دې باره کې موږ ډیټا سٹور کوو په دې ټیبلز کې نو ټول نمخ کې تاسو ته ښکاري ټول نمخ کې زموږ اوس ډیټا ټایپ په دې لیکچر کې موږ کور کوو چې کوم ټایپ اف ډیټا ټایپس موږ په ایکسس کې استعمالو یو مطلب زموږ سره اټو نمبر ټیک ده اوس اټو نمبر کوم ټایپ اف ډیټا ټایپ دی اټو نمبر زموږ سره یو داسې ټایپ اف ډیټا ټایپ دی چې دا زموږ سره یو نمبر سٹور کوي او د اټو نمبر به سٹارټینګ د سنه د 1 او دا به اتوماتیکلی سکیږي انکریز کیږي به اوس فار ایگزامپل زما مطلب ډیزاینینګ ویو ته زما تاسو ښکاري مطلب 1 مطلب سټوډنټ نمبر 1 دی اگین زما مطلب میسټر انس انټر کوم ټیک ده and then the student context random is a contact enter کوم دا غي مطلب واپس نو فار ایگزامپل ځاخنه خادي خیله ټیک ده د student address ځاخنه هغه مطلب anas@gmail.com دا زه ایمیل انټر کوم دا غي نه پس زه دلته واپس بل ایمیج انټر کوم دا انس ټیک ده let's so any picture for example the picture enter کوم نو the understanding purpose لپاره ټیک دي چې زموږ د پام پیل شي اوکې کینسل بس کلیک کوم and that was it کوم د سمپل let's اوکې باندې بس کلیک کوم نو تاسو ته ګوري مطلب زما خبرې مقصد دا چې تاسو د آی ډی ښکاري د آی ډی اتوماتیکلی سکیږي انکریمنٹ کیږي څومره چې مطلب موږ د سټوډنټ نیم څخه انټر کوو نو په خپل باندې زموږ سره آی ډی سکیږي انټر کیږي صحیح ده فار ایگزامپل زمونږ د لیکما اگین مطلب salman@gmail.com بیا زه یو پکچر انټر کوم اگین صحیح ده دې نو پکچر انټر کوم پکچر موږ خامخا انټر کوو ټیک ده مطلب ملټیپل پکچر دي فار ایگزامپل لیټس وات ایور دا پکچر ته موږ انټر کوو اگین اوکې نو مطلب دا زموږ سره 8 نمبر دی آی ډی زموږ سره 8 نمبر دی چې دا اتوماتیکلی سکیږي انکریمنٹ کیږي واپس وځي ډیزاین ویو ته لاړ شو موږ بل ډیټا ټایپ ایکسپلور کوو چې هغه زموږ ټیکسټ دی نو په ټیکسټ کې موږ څه کوو اونلی ټیکسټ سٹور کوو ټیکسټ یې سٹور کوو فار ایگزامپل زموږ سره نیم دی یا مطلب زموږ سره سټریټ نیم دی ایډریسز دی وغیرہ سټوډنټ نیم دی دا موږ په څه پام کې سٹور کوو ټیکسټ کې سٹور کوو نو دا زموږ سره نیکسټ ډیټا ټایپ شو بل زموږ سره نمبرز نو نمبر زموږ سره کم یو زموږ سره 8 نمبر دی بل نمبر دی دوه سیم ټو سیم دي خو 8 نمبر کې زموږ سره داسې چې زموږ سره اتوماتیکلی دا نمبر سو کریټ کیږي مطلب موږ په خپل نشو انټر کولای صحیح ده 8 نمبر په خپل باندې انکریمنٹ کیږي بل نمبر دی نو نمبر موږ په خپل انټر کولای شو کو پرس کو مطلب زه غواړم 2 انټر کولای شم 3 انټر کولای شم 4 5 اپ ټو سو ان اوس په ما باندې څه کې دا ډیپند کوي نیکسټ موږ څه دی اوکې نیکسټ موږ څه دی سټوډنټ فار ایگزامپل هایپر لینک دی نو هایپر لینک زموږ څه شي ایکسپلور کوي هایپر لینک زموږ سره ایکسپلور کوي هایپر لینک زموږ سره ایکسپلور کوي اٹیچ یو مطلب یو لینک چې په باندې موږ کلیک کوو یو بل پام تاسو یو ځای ته ډایرکټ شو فار ایگزامپل ایمیل زموږ سره یو هایپر لینک کی ایمیل ور موږ هایپر لینک اخلو ایمیل هم په ټیکسټ هم اغشته هو ریزن ټیکسټ هم اغشته شو ریزن دا چې کله موږ په هایپر لینک باندې کلیک کوو نو موږ اتوماتیکلی یو جیمیل ته څه کیږو ریډایرکټ کیږو صحیح ده فار ایگزامپل ډیزاین ویو تر ازما ټیک نه او دلته مطلب په دې دغه باندې کلیک کوم په دې ایمیل باندې کلیک کوم تاسو ګوري مطلب زه کوم ځای ته چرته نه مطلب زه یو کروم ته ریډایرکټ شوم ټیک ده اوس ما مطلب په دې سیستم کې دغه مایکروس د جیمیل اپ انسټال نه دی د وجه چرته نه کروم ته نه صحیح ده
نو دې د وجه موږ سالو مطلب اٹیچمنٹ آلو واپس تو ډیزاینینګ ویو ته لاړ شم او هغې نه پس مطلب اٹیچمنٹ دی زموږ سره اوس اٹیچمنٹ سره پر استعمالیږي اٹیچمنٹ زموږ سره سره استعمالیږي تو پکچر اپلوډینګ لپاره چې کله موږ د یو سټون ایمیج اپلوډ کوو ټیک ده نو هغه په اسه پترو باندې د کوم ډیټا ټایپ پترو باندې د اٹیچمنٹ پترو باندې صحیح ده اوس په دې کې زموږ سره نور هم ډیټا ټایپ دي مطلب پای کې زموږ سره لیټس ایکسپلور مطلب یو پکې زموږ سره کرنسی څه لپاره دی زموږ سره کرنسی چې کله مطلب موږ فار ایگزامپل سټوډنټ چې مطلب چې کله کرنسی زموږ سره مطلب د جست منی د لپاره چې کوم کنټری کوم ټایپ اف کرنسیز ده اوکې نو کرنسی لپاره چې کوم کنټری کومه کرنسی ده مطلب هغه ریلیټډ موږ دلته ډیټا ټایپ اخلو نیکسټ اسو او ال ای ابجیکټ اخلو او ال ای ابجیکټ اوس او ال ای ابجیکټ چې کوم دی در سره پر استعمالیږي او ال ای ابجیکټ زموږ سره استعمالیږي دو اوکې نیکسټ دلته موږ ایکسپلور کوو په دې بوک کې scrolling کوم دلته موږ OLE object دا زموږ OLE object دا زموږ it is used for OLE object linking and embedding objects such as the Microsoft Word document, Microsoft Excel spreadsheet, picture, sound or other binary data that were created in other program using the OLE protocols. اوس د OLE object زموږ سره داسې ډیټا ټایپ دی چې د پترو باندې موږ سره انټر کولی شو مطلب د ورډ ډاکومنټ موږ سره انسرټ کولی شو مایکروسافټ ایکسل سپریډ شیټ چې کوم زموږ سره فایل دی هغه موږ انټر کولی شو انسرټ کولی شو پکچر انسرټ کولی شو ساوند چې کوم زموږ په وایس پمپ کې هغه موږ انټر کولی شو او دوی چې څومره زموږ باینری ډیټا راځي ټیک ده نو د OLE پترو باندې موږ سو انسرټ کولی شو اکسس د ډیټابیس ته او د سره ایبریویټډ دی object linking and embedding مطلب څه انسرشن یو سیستم یو ډاکومنټ څه کول انسرټ کول ټیک ده مطلب ورنستل سمپل ورډ کې موږ وایو نو زموږ ته OLE object څه مقصد دی چې کله څومره هم ډاکومنټ دي زموږ سره هغه موږ څه کوو ایز دا کوم زموږ سره پام دي په دې پام کې موږ ډیټابیس نه انسرټ کولی شو اوکې واپس موږ اکسس ته ټیک ده او نیکسټ موږ ډیټا ټایپ چې دا موږ ایکسپلور کوو فار ایگزامپل اٹیچمنٹ خو موږ څه وشو yes and no یو ډیټا ټایپ دی اوس yes and no څه انډیکیټ کوي yes and no زموږ څه انډیکیټ کوي logical yes and no دا وایي چې مطلب زموږ څه دی logical field access use 1 for yes and true for 0 no false so user can use permit property to display yes and no field as a yes or no ګوره سمپل د خبرې مقصد دا دی کنه چې د yes and no کوم ډیټا ټایپ چې دی دا کو اکثر تاسو خیال کړئ موږ سره پر استعمالو په دې فار ایگزامپل ته استعمالومه دلته استعمالومه سټوډنټ خیر زموږ لیکچر لیکلنت کې سټوډنټ زه ولیکم او دلته باندې زه ولیکم چې مطلب yes یا no ټیک ده اوس کو پرس کزه ډیټا شیټ وی ترار شم تاسو ګورئ نو کو پرس کزه ما سره سټوډنټ دی ټیک ده نو تاسو ګورئ مطلب سټوډنټ دی کنه دی فار ایگزامپل yes سټوډنټ دی نو زه په چیک مار باندې کلیک وکم صحیح ده نو تاسو ما ته yes شو مطلب ته ویلی 1 شو کو پرس مطلب ما د دې ان ټیک د مارکو او دې مطلب چې د سټوډنټ ویلی شو 0 شو دلته کو پرس موږ سونه چیک باکس ته ورو د yes او no پترو به موږ راولو صحیح ده الان موږ ته ریکوائر نه زه واپس شم ډیزاین یو ته بزلار شم او ډیزاین به واپسو دا روښ کما دا رو به کمپلیټ ډیلیټ کما yes صحیح ده نیکسټ زموږ سره امپورټنت کوم ډیټا ټایپ چې دی د لوک اپ ان وزارت دی لوک اپ ان وزارت موږ د ډراپ ډاون لیست لپاره استعمالو ټیک ده نو کو پرس مطلب تاسو ډراپ ډاون لیست پکاري فار ایگزامپل آی ول ټایپ ویډیو هیر په دبل کلیک کما او نیکسټ کوم دلته زه یو ویډیو لیکم فار ایگزامپل زم چې مطلب میل اند نیکسټ لیکم فیمیل ټیک ده نیکسټ پکما اند دله وزیر نوم ورکما فار ایگزامپل دله نوم ورکما جندر ټیک ده جندر نوم به ورکما واپس به چرته لاړ شم زه به لاړ شم واپس به لاړ شم ډیټا شیټ وټ اند یس په کلیک کما دلته تاسو تخکاری جندر ټیک ده نو جندر باندې کو پرس کله تاسو کلیک کوم مطلب میل شو او کو پرس کله واپس دا اگین کلیک کوم زما شو فیمیل دې پترو باندې موږ یو ډراپ ډاون سکو لیست کریټ کو د پترو باندې د لوک اپ ویزارت پترو باندې نو دا څنګه سم ملټیپل ټایپس اف ډیټا ټایپس ان شاء الله په دې زه امید لرم چې په دې به تاسو پوه شئ په دې کمپلیټ ډیټا ټایپ باندې چې پاکستان موږ مطلب اپ ټو 8 to 9 ډیټا ټایپ دی او دا ټول موږ استعمالو پس کې په ایکسس کې د ډیټا سٹورینګ لپاره ټیک ده نو مطلب په دې کمپلیټ ټیبل کې موږ تاسو جنرال هم پکار نه دی خو پرس مطلب تاسو کې اډ کوئ نه اډ کولم کې هم شي ټیک ده الریډي زموږ جنرال پتل ده دغه نه لګي صحیح ده یا کو پرس کې एग्जांपल تاسو ته وایي تاسو اډ کولای هم شي جنرال په دې ټیبل کې ټیک ده اوکې ان شاء الله کوم لیکچر کې موږ نیکسټ ټاپک ایکسپلین کوو په دې لیکچر امید لرم چې پوه شئ اوکې ثانک یو سو مچ